آیا چات جی پی ټي پیژنئ؟ که یې پیژنئ معلومات یې لرئ نو دا ویډیو تېره کوي ستاسو لپاره نه دی. او که چېرته چات جی پی ټي نه پیژنئ او کله هم استعمال کړی نه ده نو دا ویډیو تر اخره وګورئ چې ستاسو ژوند کولی شي بدل کړي په ټکنالوژي په برخه کې. چات جی پی ټي کولی شي ستاسو دپاره استاد، معلم، ډاکټر په دنیا کې چې کوم شی ته زده کړه ترې کوې هغه کولی شي ستا ته واوسیږي. په موبایل کې که ته چات جی پی ټي ونه لرې یعنې د موبایل استفاده کېدلو د هېڅ فایده نشته دی. هیله ده دې ویډیو کې راسره اوسېږه. که غواړې چې د ټکنالوژي د دنیا تاریخ د هر څه په باره کې ښه معلومات ولرې نو حتما دا چات جی پی ټي د موبایل ته راډاونلوډ کړه. دا ډېره مهمه ده. په دې ویډیو کې درته ښیم. ښه نو دې ویډیو کې درته ښیم. هیله د ویډیو تر اخره وګورئ. دا یو چې دی دې ته وایي چات جی پی ټي. په دې شکل راځي. زه که تاسو ته په پلی سټور کې مو ښیم باید دا یو راډاونلوډ کړئ. د دې نوم دی چات جی پی ټي. دا یو دی. دا یو به تاسو ته ښکاري په دغه شکل دی. دا راډاونلوډ کړئ او دا چې دی کلن پري دی. مثلا تاسو همیشه کولی شئ دا پري استفاده کوئ. دا چې کله تاسو کولاو کوئ تاسو ته داسې یو آپشن راځي. دلته که تاسو په سکرین باندې وینئ مثلا د عکس هغه ورکوي، یو د سترګې ونې علامت ورکوي چې ایمیج ورکوي چې ځان سلفي عکس اخیستی. دلته که مور تاسو وایي ډېر نور آپشنونه تاسو درکوي. مثال په طور تاسو کولی شئ کوډ په سکین کوئ. تاسو کولی شئ د تعلیم باره کې مثلا هغه ورته ورکوي مختلفه ورکوي. خو دلته لاندې چې ده 4-5 آپشن ورکوي. دا یو چې د وایس کال دی. کله چې تا اوکې کوئ کولی شئ چات جی پي ټي سره اتومات خبرې وکړئ لکه په دې شکل باندې. نو ته اوس زما میکرافون آن ده. زه نشم کولی خبرې پرې وکړم. دلته دا میکرافون ده. دلته کولی شئ تاسو لیکل وکړئ. مثلا که تاسو ورته ولیکئ مثال په داسې وړوکی یو شی زه ورته لیکم مثال چې تاسو پوه شئ واټ از افغان مثلا واټ از په انګلیش هغه لیکل کېږي دوج افغان. مثلا تاسو ته سریع داسې یو ښه معلومات درکوي. که تاسو اوس دلته ورته ولیکئ I need this one by پښتو کولی تاسو پښتو ورته ولیکئ. زه غواړم دا په پښتو کې هغه کړم. مثلا تاسو ته وایم زه په پښتو کې دا غواړم ورته ولیکم. دا ټول درته په پښتو باندې لیکي. ګورئ څومره په اساس طریقه څومره واضح. مثلا دا ټول تاسو ته کولی شئ په پښتو ولیکي. دلته چې دا جمع علامه ورکوي دلته یو دا دی دا آپشن دی. که دې کې تاسو یو شی ولیکئ مثلا که زه ورته ولیکم پښتو څه شی دی داسې ډایرکټ یو جمله ورته ولیکه تا ته ډایرکټ د دې په بابت کې لیکي. پښتو د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د پښتونخوا لخوا پلې شوې ژبه ده نه. لکه په داسې یو ښه ډیټیل درته راباسي. دلته بیا چې لاندې راشئ دې کې یو آپشن ورکوي چې دا یو خو لکه ویډیو دی